د نسبي امن وروسته په کندهار ښار کې یو ځل بیا د وسلوالو بریدونو زور اخیستی. وسلوال له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دې ښار په مرکزي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو مسلسل غلچکي بریدونه کوي. د وسلوالو په دغو بریدونو کې لسګونه دولتي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالی یې کاروبار اغېزمن کړی او د خلکو په منځ کې یو ځل بیا ویره زیاته کړې ده. موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه که چیرې دغه بریدونه او دغه چرکۍ دوام وکړي کېدلی شي خلک سرمایې د دې ځای څخه انتقال کړي، پانګونه د دې ځای څخه ویوسي. همدارنګه زړه نه کېږي چې دلته واوسېږو، نو دا په عموم کې د کندهار دپاره یو لویه ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بله هم زمینه مساعده سي. نو غوښتنه مو دا ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي. د حکومت څخه مې غوښتنه همدغه ده چې دوی باید ژر تر ژره اقدام وکړي او په خاص ډول د ملي امنیت څخه که دوی چیرې د استخبارات کوي کړي نو د دغه څه مخه به ونیول سي. د حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دوی خپل فعالیتونه ته لا هم کوي کړي. ولایتي مسؤلین هم کندهار ښار کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي، خو وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالۍ کې د هغوی د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري. زموږ ګډ امنیتي ځواکونه نه یوازې دا چې په ښار کې بشپړ تدابیري پلانونه امنیتي پلانونه تطبیقي، په ولسوالیو کې هم د دغو ځالو د خنثی کولو دپاره زموږ په ولسوالیو کې ډېر پراخ عملیات روان دي. تاسو ته د خاکریز د عملیاتو مثال درکولی سم، تاسو ته د ژوبلې کوټ د عملیاتو مثال درکولی سم چې موږ هلته د دښمن هغه ځالې په نښه کړي چې په تېرو څو کلونو کې هغه د منځه نه وی وړل سوي. یعنې هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو تر څو په ښار کې موږ امن خلکو ته ولسونو ته د امن فضا خپره کړو. سرچینه وایي په کندهار کې تر ډېره غلچکي بریدونه هغه وسلوال مخ ته وړي چې وروستي کې د ولسمشر غني لخوا د کندهار زندان څخه آزاد شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په کلیوالي سیمو او ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي په غبرګون کې په ښارونو کې خپل بریدونه زیات کړي دي.